قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ، ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه دا او د خپرونې ټول چمتو کوونکي ستاسو درانه خدمت حاضر شوي او په خپرونه باندې پیل کوي. خوږو دوستانو، خدای دې وکړي چې د خپرونې تر پایه به زموږ ملتیا کوئ او زموږ سره به تر پایه پورې اوسېږئ. دوستانو، په سر کې راځو خبرونو ته. رنگین او بیرنگه خبرونه. حالا چینی پوپا چیکیلی نیش پاله چی خوز تلویزیون پورت پال اشکینی جو پاشلی گل زنده اشکینی گوشیل پیچه شرشنگول پوش ال اینی کوش لو پا پالا چینی پوپا. یای چې قدرمنو دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ګل زندایم په څنګ کې مې خیر سره هغه چې دا دغه ترجمان में शर्षंगोल da खबरों पुदार जब दिताया तो से ना पपिएगा इसका चुलो नो पोश की पीली निजी चापा औशगीश के लिए पुजोनो पोला इस जापानी उसकी पाले चीनी पाजोर की चीनी पाले पी किस बिला ब्रातवार चुमले और पोश की चाला चीनी फी मिली पिशकू पोला चुनी नी ओ पुपु चीनी पाना अशकी ची दाई दासी आई वार का दामाया या मुंगविना वो ब्यासा बोता ना मायना कहीं दाई दासी आई په خوش کې داسې ډاکټرونو سره چې ښه تحصیل یا کړی ده له خیر سره په لابراتوارو کې ښه ماهره دي، خو وشه د وړه زمانې وي سره یې پانې زده کړي. کوم مزدوران چې دی وشه دي کور ته وشه وینه دای معاینه کوي چې مالاریا دي د ته یې چې ترټکې دو چې ترټکې یې چې خولې در پیرېدو دغه داسې شول لکه د لابراتوار چې فامیلي وي، ځکه چې پلور یې هغه کور کړی زده یې ډاکټري کړي ځینې مصرف کړی وشه په ځینې مصرف نه کړي الا مچور مانګاس کې وپېژني وشه یې چې لابراتوار zdakro Čanu pol kiški pola žurno šikili počani guaha pole čini nata pakčini o puškala pači pole čini gopoši guckuca debi čini pač hluponi iškala pa ižipini pole kiškama bačini la puški atači. خدایم دې ته نواسته یای چې په خوش کې دا کسبون چې دا زنه کسبون یای چې سروي لولای نوروري خلک نه ویني چې دا سروي کوم ځای لول کړی دي په کوم ځای کې کوټلې دي وشروري وشکوړي وي. نو مونږ هیله دا غدو چې په دانې خروالای ټاپو وای چې دا غوې کډي خروک دو کنه دو بل دا کې ساتو چې په خوش کې دا کوڅه به زګ ډیر شوی دي د پرسمي په مال وشه کسبون روشي غوخه د خپل دي کو نه مخده د تجارون وتا کوړای کې دای چې وترسي وشنو دا کوساټه بسترګک وته وای یا ته موزیک ولاګيږي وشه یای بي په لګیدلای مونږ هیله دا غدو چې د کوساټه بیا غما او خړای شي وشه نو خیر سره کا چیرته دا غوي چې چیرې دور لګ کی دای مونږ ولایت کوم تجارون ری پیسې به مونږ پریکو دای کنه سیمړه کوله مونږ به وټینګو بل دا ټاپو چې په دا وخانی ولای شي خلکو زړونه بو یخوي کا خیر چال ایجګین پښپول پالاچینیږي کی پوجولو لیلا پوچنم په پلیچ کې بي کفایت لو پوچوټو دی دوايي او جنینی پیشکاله خولی پوپانی گوش کلیوی او جو پالا نوشی خوراکی تو کی چی مینی آلا جوپلی پیجی اکسپایر پاچلی دوپ نینی بلا پیچکینی او پوچا. دا داسې یای چې که دوایي په وخت تېره شي خو کله کله سیاتما وروځي ورله دله وروټې کوي یو نیم شربات یې نه وتري یا چې که په دوکانو کې د خوراکي توکي چې په وخت تېر شي دې ذمهوار به څوک ووایي وشه نو داسې چې پوخی کې مرچو ترخو تیاجات نشته خپله تېروز کیني یا چې خلک ډېرې دغه مریض ورکړل هیله هم دغه دو یغو چارواکو نه څوک چې مسؤلداره دي د دې مسؤلیت یې په لوس کې نیوله ده چې د خوست کې دغه د خوراکي موادو دوکانونه وکتای شي یا دال یا لوبیا یا وړه د خیر سره پیژندای کیږي نه چې دا د کوم هیواد ناروغي دي په وخت د ټولې مریضون ټولې کا مو پیلی چینی گیش کیلی پوشی پیلی کلی دی قانونا چو ماناچ کلی پیچلی مستر بی پالا چو ایچی پالونی کی چی خور خوان پانی نی پیچلی و اولی پاشونی نی کا پوچلی دغه سیدو یا چې په دا زنه د کانو کې کا کروته د بی دی یا چې وای خوره کروته خوان نه خوان بل پالت لای یا چې په دا زنه د کانو کې مستو کوتی دی وشلمباري پیلی کلی یا چې کا په نور هیوادونو کې دغه د ټلیفون چارجر نه ده دا چې په وخت تیر شي جریمه کوي کنه خوراکي مواد خو چې په وخت تیر شي وشه $10,000 جریمه کیږي ای مونږی کورن کا $100 جریمه کیږي اشکی پالا چې په پلي چې خوش تلویزیون باندې کیشکلی پجیجی نیلی کی ګلجنډا پوش گو والا چې چې شر شنګول پوشنی اموش بوله چاچا ننی په ای کو پاج
یا چې مننه د ناکاملاک په احساساتو سره روغلو قدرمنو دوستانو بیا چې داسې خبري سرویس ته زه ګل زندای په څنګ کې مې ترجمان شرشمګل حاضریږو ښایسته ښکلي خبرونه تاسو ته چمتو کوو تر هغه مو په لوی مهربان خدای سپارو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي ماشئ په خیر روغلی مونږ ایمیز وخت روغله ده ګلبشري خان مو تاسې پوره ولمه کړې ده چې تاسو ته د ښار په موضوعاتو نه وغږېږي د ترافیکي اصولو نه دي ته وغږېږي د ښار کې په ګاڼه ګوڼه نه دي ته وغږېږي او ټول معلومات چې دا ځان سره لري تاسې سره شریک کړي ګلبشري خانه تو ته ښه راغلاست کوو مننه چې چلای صاحب چې موږ ته ما وخت راکړو موږ نه داسې مهمې پوښتنه کوي ځکه چې په دا اصولو کې زه داسې پیره بلده نه یم خو بیا یې څه نه څه په معلومات کې درکړم نه چا نه مې اورېدلی وایي چې ګلبشري خان په دا کې تخصص لري والله خو یې سکرنل صاحب ډېر زونو سره مخ ته کوي خلک دا نه پرېږدي ځکه چې یایي چې پښې نه تیږه د نه اوبوسي داسې زه خپله ډېر زون ته څه نه ووایم زون دې پټ سوتله ده که یې وشه نه داسې پیره وخیر یم نه خو بیا ګزاره کوم ماشي ګلبشري خانه بس ډېرو تشریفاتو نه به تېر شو رومو شو پښتنو ته سایدو وایي که خو داسې ارزونه غوندې ګلبشري خانه د بازور کې د ډریورون په دا خطو لوس نیولې ویسیو چې چلای صاحب معلومه کیسه تو چې په خطو لوس نه به خلک درمي ځکه چې اول خو میږ تو سیخ لوس شته نه ځکه که چېرې موږ تو سیخ لوس ولري خلک په غلط لوس نه ځي بیا چې دغه ځنې خلک زه قسم په خپله شخصي نظر درته ووایم چې دا خلک زه قسم پوښتنه مې کړې ده چې یوه ورځ یوه ډېره ور سره نوستم او ورته ویم چې نه خور یې ګړه ویلی په دغه غلط لوستي کتابه چې ګرځي نه پکې وایي چې پښتون یم پښتو به سره کم د بل ډېره ور سره چې دا یمونه مخته کېږي په غلط لوس چې دا په سړک مخته کېږي که چېرې متمکه پیدا شو په دا ګلدان کې بې پوسته ته جای انتنا مخته کېږم خبره دلته ده چې یو بل کس کې ناسره کو داسې څیک شته نه چې ورته ووایي چې نه ملګریا په دا غلط لوس ولې روونې چې بیا په دا غلط لوس روونې داسې یوه څپړ به در پرې خاښه کړمه چې 22 دقیقه 15 غوښینه به در موت کړم داسې پوښتنه سړی نه شته ګلبشري خانه وش پوچه دې تخصص نه ده کړه نه خو ښه یم ګزاره کوم بلې پوښتنې ته ارڅه مو د چرایه یې ویلې هر وخت یې باند وي د موټر ویلې ډېر کې ټکر کېږي و سړی ویله نه شي ټکر ځکه به ټکر کېږي چې په چراینده کې وخت چې ورشي ته ځنې موټر یې دغه نرڅي ځنې دغه نرڅي ځنې یغه نه وتر درمي ترافیک وی لوړ وي د تویای چې چر درمه بل وته وی لوړ چې چر مارڅه نه په دغه کې ډېره ورکه خیر وي اخر یون شي بلې څټ افسر شي ډګای ته موټر وای چې وځه وسړه ترافیک ورته چې ماڅه بل ورته یای چې درمه تل ته ډګای ته د خیر وي لاخته ورخه ټوکړه چې وځه یې زه لوړ شم که نه شم لوړ هغه ترافیک چې ورته وایي چې درمه هغه ته وایي چې در ودرېږه دا وي چې حرکات وکړو هغه ته چې ودرېږه هغه پر ډاز بل موټر پرو شي ځکه ټکر رامنځته کېږي پاره چې راینده که ترافیک ډېر ودرېدل ټکر به زیاتېږي ځکه دی خپل منځ کې تفاهم ته نه وي سره رسېدلي چې دغه یې تلوس تی دا ورخلوس کې نه یو ورته چې څه بل ورته چې ودرېږه بل که خیر ویل تی څټیان افسر راونی دا بای ورکو چې وځه ویل نه وسړه ولته ترافیک ورته ویلوړ ده چې ما وځه مشکل دلته اساسي مشکل دلته دغه دی چې موږ تو په هره چرایینده که ترافیک درېږي که مسؤل چارواکی درېږي باید تجربه ولري داسې نه چې ته ویې لوړې چې چرڅه چرمڅه دا څه معنا لري دلته وایم چې قانون یې لټ کړي چا خلته چې میکس مکمل په پیدلی دی په قانون یاره خو تو جار شم ګلبشري خانه ارسم بلې پوښتنې ته لټ کړي ارزونه د زه دا رقم ته ډریورون وي چې په عمر بیا موټر نه وي چلوله لیسنس بیا نه وي ورسره ویلې به زور ته موټر ولي ویلې به زور کې موټر چلوي و چې چلای صاحب دا پوښتنه خو بیخي زه خو داسې وایم چې خپله حال ده دا پوښتنه ځکه چې مثال یې مو موټر دی تو موټر دی مو موټر نه و مو موټر کړی زه په توندو زونه وینم چې مو سره موټر شته ځکه په موټر کې در روانې مو سره که لسنس نه وي څه پوښتنه نه دلته مشکل دغه دی چې هر سړی چې موټر وکړه که زده یې وي که نه یې وي زده دی به زور ته که خیر وي څنګل وي په دغه شیشه که استلی وي په دړه کې به زور ته روان دی دا پوښتنه شته نه چې و ملګریا د ته چې د موټر ته داسې جټکې ورکوې کله په څټ د ندرمې کله په مخ تو سره څه شته که نه شته داسې د یوه پرته پوښتنه سړی یلدلی دی
نه دی دلتلی نو چې نه دی دلتلی داسې ول دلته خپله حال دی ښه ګل بچ خانه بلې پښتنې ترڅمو لږ یې ارزونه توی موټر خو چړته شیشه توره دو دا خو باور لرې که نه سړته شیشه خو ډګۍ شیشه بیخه نو خو خود تیرا دو پاکې به څه شي خو نو ترافیکو خو 1500 ورونه ډېر یل دیو چې موټر شیشې مو سپینې کوي نو ته ویل نه سپینوې یو خو چې چلای صاحب که ډېره غوسه کم بیا به د خلکو ووایي چې په اعصابو کې پارک روغله ایس په د خیر وخت ځکه که چېرې ایس په تو پیرې خاښې کم درې څلوېر څه پړې چې نه ایس یې موی میټر ډګۍ چې خالي واشیشئ یې کپنۍ نه تېره دو دا په بزرګ کې چې دغه مکمل میټر تک تېر وي شیشې یا بېرته کې تېرې وي تو یوه پیره متاسب میټر ورته وښایه چې هغه ایزاوت شوی وي تو یې وایي موی میټر شیشه دلې دوی دغه تر وورځه چې میټر شیشه د تېره ده مو ته په قانون کې وښایه چې تېره شیشه وله میټر خلوص وي نو په بزرګ کې ته وي نه په زرابې ګرځي ته مو یوه شیشه مو شیشه د ول ده ګلبرش خانه کار دی روښانه نه پښتانه نه دارو غولای کار نه دارو غولای افسلا لارم چې چلای صاحب ته زما ورته ورنیم روغو موجدار نه وي چې تپړیا نه خاخې کی وسړه زدا سوي ما زپا افسلا ته دا کیسه مو وکړه چې که خیر وي چې شي میټر شیشه تیرا دو مو ته وای یار نه مو ته کدا شیشه خو چې توی میټر که خیر وي سپینې وي ته په تیره شیشه کرته نوسته بخې د دا پته نه لګي چې سیک کېدای امو ته وایي چې که خیر وي تو میټر شیشه څړ تیرا دو زه د نیولی خانه هغه یې چې ډېر وخت مو په ونیو اخري پښتنه دي ناکام و چې شیشه ډېر خوند در کوي ډېر شیونه دي سړي ته خو ډېر شیونه خوند ورکوي خو موږ خو خپله یو دار مونده مو چې داسې یو میټر سره وای چې په وتلای تیلا بل چارته ورچولی باسې د منځکه نه مځونکه خیري په وته کړی وای ځکه په منځکه خو دا همره مشکل دي چې چار څه سړی په ویایي کام ځای چې نه را په وته جګ وای دا مې یو غاټار مونده چې ته بډي ګاټونه سره بډي ګاټون خو چې نن سبا نوي د سره کسان کا چیک د پریاګ دی لاس د لاس په خامہ خای زړه ګرځاوي یار ته جاشم قدرمنو لیدونکو موږ میز دی غوښتي پرو بیا چې بل میز را تو ستاسو لري پرم په لوی خدای سپورو مننه ویایي چې خلک ویشتل په تپنچکو ته کسه خلک ویشتل په تپنچکو یا شکرله چرګون یې ډېر خوړلي دي مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي ښه پیغام خو نه پیغام په دغه خپرونه کې میږ یوه مشاعراتو چې چالان شوه شعرون روغلي دي دا نوی کول دی پسرلی دی مانده تشنې دي بادون ګل دي که بادومې نیولي دي څه پته نه لګېږي شعرون داسې په جذبه کې نوست دي ګلونه یې په ټپۍ کې ټینګولي دي پسرلی دی که خیر به مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په د اول سار کې میږ تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څېره دوی خلک په زړه کې ځي لري ځکه دا داسې شاعر دی چې کله چې دغه ایږهي سترګه رخېږي په دغه وخت کې چې د نیمه سترګه رختلې وي نیمه ډیبه یې په دغه وخت کې دی شیرینه لیکي ځکه چې په دغه وخت کې یو رقم داسې خوشبو وي چې خلک زړه ته کړکای ورکړو په دغه وخت کې ډېرې ښکلې ښوپېرۍ پیدا کېږي یه دغه شاعر نوم دی ګلزنډای صاحب ګلزنډای صاحب السلام علیکم ګل مشرق خانه ښه جوړې تکړه نه ماشاءالله ښه ګلزنډای صاحب نور ګل مشرق خانه دومره خوشحالي خدای دې ژوندی لراله که چې د سپرلي ته خوشحالي نه ډېر مو سره شعر د غوړ نه په اجازه وي چې مو په رښتیا لګړ جګړ خاینه مو پر اشتیا لګړ جګړ خاینه بیا په فساد باندې کاکړ خاینه او په دا تیر عمر چې رشوت خوله په دا تیر عمر چې رشوت خوله تایور ولور برشه په زوړ خاینه او مننه وچ رشوت خوره خو یې په پټه غوړي رشوت خوره خو یې په پټه غوړي ته صفا غوړې په لوړ خاینه ډېره مهرباني
وځي چې خپله خوره خپله میر نه ګڼي آها چې خپله خوره خپله میر نه ګڼي خدای دې په چا باندې کا مړ خاینه او په ژوندونه کې ځون په ګوته څانډې وطنا کاویر کاوي په ژوندونه کې ځون په ګوته څانډې شیبه په تیره خورې خړ خاینه ګلزنده اغلا په دا دنیا خوشول دي ګلزنده اغلا په دا دنیا خوشول دي په قیامت وی خپل پړ خاینه ډېره مهرباني راندا دا ګلزنډای صاحب ویایی چې چرګول مې تو په برت کې خاک شو الله فکر خمدای چرګول مې تو په برت کې خاک شو باغونه تو نیمګړه نیت مې جوړاوي مننه کوم ګلزنډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای ووایي چې یو ډېر څه کیوي خو سړی که داسې په غور سره فکر په وکړو یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی که خیر وي ی خلک په زړه کې ځي لري دغه مخکینی څرادو د کتابینه روغولی دی به زور ته د درې ورځې کېږي چې روغولی دی یوه پره یا خرڅ شوی نه دی خلک داسې یو څه نه څه څېړنه په کویایي چې ودره په دا کتابه کې څه شی دی پرین مې پوښتنه وکړه 3000 کتابینه روغولی دی وایي چې یوه پره یا نه دی وتلی خو علت پتی نه لګي چې واجه څه شی دو دغه شاعر نوم دی که خیر شمګل صاحب شمګل صاحب خانه خیلی جوری السلام علیکم خیلی جوریت یا ته خدا جمعه تیر شو تو یس کا خیری لړل تاپل جوړ کړی هغه چې په سره دا چې خلکو ته پاته ولګي قدرمنو شعرونو وړه ستړي ماشای خیر له مصر خو یو شعر دا قدرمنو شعرونو مخه به د زندل وخت پوری جوړ کړل خو خدای دې وکړي چې خوا کوم شي کار را کوي ارشادو یای چې ځینې خلک کوي د لیونیو لباس څوک د انډیا څوک کړي جلکیو لباس یای چې تورې څڼې ځوانانو به اتڼ کولو تورې څڼې ځوانانو به اتڼ کولو اوس تنګ پرتګونه که پتلون د ژڼکیو لباس یای چې د هر کوم لباس بدل غوندې شو فکر همدا د لباسو کې ډېر فرق راغلی یای چې د هر کوم لباس بدل غوندې شو په زوی دی پوتی د کوچیو لباس یای چې څومره ښکلی ښکاري د پښتو ورونو مشرونو سره یای چې څومره ښکلی ښکاري د پښتو ورونو مشرونو سره د خر څادر د سرو شړیو لباس یا چې جګو شملې مې هېرې شولې اوس تور سرونه شملې ورکه شوې تور سرونه شول یا چې جګې شملې مې هېرې شولې اوس تور سرونه دا چا رواج کړو د خارجیو لباس یا چې شړشمګله پرېږده نوره نه په راسې خبرو ته هم فکر ده یا چې شړشمګله پرېږده نوره نه په راسې د مو نه خوښېږي دا د پردیو لباس احساسات دې کنټرول کړه شړشمګله مننه په احساساتو راغلم ویایی چې یور په یورای کې زمین غوړي بله تو کسا یور په یورای کې زمین غوړي د ماما لیر د یما د نه نتی مې داسې څه مې نه دی ویلي چې څه پکې وي خو بیا مننه کوم چې تاسو مې دا مره تشویق کوئ مننه کوم شړشمګل نه ډېره مننه کوم لړکي په دا لباسند سره ولګه د خو خدایم دا وپیاوي نه را سره نه را میږ عادل د ستړي میږ لباسونه د سره بدل شولې ځکه چې په سلکه چې وطن ابي کو دا دوا کسن خو که خیر وي چې هر نومونه ابي ګرځي به یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی بله ورځ یې ونه سهار نه لیدلی و یوه میاشت خو په شبخانه کې تېره کړی ځکه چې دی داسې یو رقم تیز دی
بله ورځ مې ورته وویل چې که دا ول دې وي مشاعره نه د اوبو سمې ځکه چې که څه در ویایم په غوسه کېږه که نه یې در ویایم خو دا ول دا لړل تپل یې میږ نه نه کېږي یې دغه شاعر نوم دی چې چلای شعر در ووایي چلای صاحب ښه یې جوړې ته بیا ته ښه ده څرګه دي حمله برېښ ده ښه شوه انشاءالله چې خدای کې ستاسې د دعاګانو په برکت یو څه ښه شوی یم نه نه ښه یې شاعران ورونو ټول ستړي مه شئ تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم ما سره شعر څه داسې دی وایي چې بس بله لاره ورکه شوه ور اچوم ګینګړي بس بله لاره ورکه شوه ور اچوم ګینګړي او د ښځو عادتونه کړي په خدای ځینې سړي بیا وایي چې دا نن سبا شخصي کاروبار داسې حال ته تللی دا نن سبا شخصي کاروبار داسې حال ته تللی او 15 په ورځ کې ونیسي 15 په ورځ شړي بیا وایي چې راځئ چې دغه غلو رشوتخورو ته سزا ورکړو راځئ چې دغه غلو رشوتخورو ته سزا ورکړو او سمیږي چې یو څو تنه له داره کړو کوړي وایي چې که دا ډول پښتون وي چې سودا په خپل وطن کړي ګوره ګلبشرې خانه وایي چې که دا ډول پښتون وي چې سودا په خپل وطن کړي نو رنګ یې خدای ورک کړي ترېنه ښه دي مور وړي ګلزنډی صاحب وایي چې په ځینو ادارو کې په خدای داسې خلک ناست وي فکر دې دی وایي چې په ځینو ادارو کې په خدای داسې خلک ناست وي او د نوره تورې نه دي چې په سار یې وړی ګړي شاشنګل صاحب وروستی مقطع ده وایي چې چچلیا له دې وروسته چې ورځې رشوتخورو ته چچلیا له دې وروسته چې ورځې رشوتخورو ته پړونه یې لوپټه ور وړه ور اچوه باندې بنګړي آپ دای ورک دی دای ورک دی ویایي چې وړکیا میرچاکه د غاګ ورک شو بله بله دره د افسوس کیسه ده وړکیا میرچاکه د غاګ ورک شو محبوبه څه دی ورته ویرو غولی مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې څه فکر مو په کړی و هغه نه ډېر لوړ دی ښکلی شاعر ووایه وزن کې و قدرمن لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره یې د غیزې پیره وه داسې وه کیمه وه داسې پړخیجنه کیسه یې میږ نه شوې وي میږ شعرونه نه شوې وي زه بښنه غواړم بیا چې زه ګلبشرې خان سره د خپله قدرمنو شعرونو توسې ته حاضرېږم یغه پیرم په لویه مهربانه خدای سپارم قدرمنو دوستانو زمونږ خپرونه تر همدغه ځایه وه که چېرته غواړئ چې زمونږ ټولې خپرونې د یوټیوب له لارې ننداره کړئ نو کولی شئ چې په یوټیوب کې ورته ولیکئ چې ښه پوهېږم خو نه پوهېږم زمونږ ټولې خپرونې کتلی شئ دوستانو تر بلې همداسې خپرونې چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو ټول ملګري در څخه رخصت اخلو تاسو په دی او مهربان خدای سپارو خوشحاله اوسئ